مونږ دا پور 20 کاله پرې کوو، لګیا یو قرباني ورکوو. نن مو هم داسې دردونکې پیښه یا صحنه چې اورېدلې مو وه، لیدلې مو نه وه، رامخې ته شوله. زمونږ د افغانانو په هر کور کې 4 او 5 خو پرېږده ان لاوه کونډې په یو کور کې شتون لري. دغه کونډو خپل سړي له لاسه ورکړي، دغه یتیمانو خپل پلرونه له لاسه ورکړي، هغه بوډا پلاران او سپین سرو خپل بچي له لاسه ورکړي. د افغانستان په دې خونړی انقلاب کې مونږ هغه پور پرې کړی ده چې نړۍ به ورته ګوته په غاښ شي. د یو کور نه 2 کونډې، له یو کور نه 2 زلمي، د یو پلار 2 زامن په شهادت رسیږي. آیا ته دا پور نه بولې؟ سکاټ میلر یا د لیونیو په شان خبرې کوي او افغانانو ته د پور پرې کولو خبرې کوي، در حال کې چې مونږ همدغه د پور پرې کولو په درشل کې امریکا ماته کړه او امریکا مو د ماتې په درشل درولې ده. دا د افغانانو بېدریغه قرباني او سرښندنې وې. دا له یو کور نه د 4 او 5 ان د 2 ځوانانو قرباني وه چې امریکا ماته شوله. سکاټ میلر ته مات شولې. نن د افغانستان د خپل فوجونو د ایستلو خبرې کوي. وا په ځان د هغه چا چې د امریکانو ماته نه منل. افسوس په حال د هغه چا چې د امریکا سره جګړه یې لیونتوب بلله. افسوس په حال د هغه کسانو چې له امریکا سره جګړه یې ناشونې بلله. نن همغه خلکو ته وایو چې ساینس او تکنالوژي د طالب په مقابل کې سر کېښوده. مغرور یو سرکښه نړۍ د طالب په پښو کې پرېوتله. نن همغه خلکو ته خبرې کوو چې مونږ ته پیغورونه راکول چې افغانان ستن نشي جوړولی. بالکل دا در سره منو چې مونږ ښکېلاکګرو، اشغالګرو د نړۍ سوپر پاور ملکونو په آرام نه یو پریښي. مونږ 40-45 کاله کېږي چې خپل ملک د ازادۍ جګړه کوو. هو بالکل مونږ ستن نه ده جوړ کړی، خو د نړۍ ابر ځواکونه مو مات کړي دي. هو مونږ ستن نه ده جوړ کړی، مونږ د ټوپک مرمۍ نه دي جوړ کړي، لیکن مونږ بشکې جوړې کړي دي. مونږ د روسانو امپراتوري ړنګه کړې ده او ورپسې مو 52 هیوادونه نړولي. د امریکا کبر او غرور مو نسکور کړی. دا مو په تش لاس د الله تعالی په نصرت باندې کړي دي. سیکولران هغه څوک چې په ساینس او تکنالوژي باندې عقیده درلودله او طالبان لیونی بلل او دا خبره کوله چې امریکا ماته نه خوري. که ټوله نړۍ یوه قطبي شي، B-52 د هغوی دپاره کافي ده. نن مونږ ګورو هغه B-52 چې په نړۍ باندې حملې کوي، هغه B-52 چې نړۍ ماتوي، هغه B-52 چې ملکونه نابودوي، هغه B-52 چې ټوله نړۍ تېرېدله، نن هماغه B-52 په ټیټو سترګو راځي افغانستان کې خپل د ماتو او ټوک ټوک فوجانو، لیونی فوجانو جسدونه او یا ماتې خوړل عسکر له ځان سره بیایي. دا به د طالبانو لاسته راوړنه وي چې د B-52 په تاریخ کې ورزیاته کړله. هغه تیارې، هغه الوتکې چې امریکا د حملو دپاره جوړ کړي وو، نن هماغه الوتکې له افغانستان نه مات او رسوا عسکر بیرته وړي. هغوی خپل وسایل بیرته وړي. هغوی په افغانستان کې مات شول. د B-52 نه مونږ نه هېرېدونکي یو. مونږ له ایټم بم نه نه ډارېږو. مونږ د امریکا له نور قوت نه نه ډارېږو. مونږ د نړۍ له قوته نه ډارېږو. له B-52 نه د څوک مونږ نه ډاروي. دا د امریکا د نظامي ځواکونو په تاریخ کې یو بل باب پرانیستل شو چې هغه B-52 چې نړۍ له روب او دبدبې وېرېدله، نن له افغانستان نه مات او شرمېدلي او رسوا صلیبیان بیرته بیایي. دا کلم B-52 دا کار نه و کړی. خو دا افغانانو چې د امریکا ټکنالوژي، د امریکا حسک او غرور B-52 چې غلامان ډېر پې نازېدل، نن راځي له باګرام، مزار او قندهار نه خپل عسکر اشغالګر بیرته په داسې حالت کې وړي چې طالب لا مجهز، طالب لا قوي، طالب لا ځواکمن، طالب لا پیاوړی شوی ده. طالب مات نه،
طالب د نړۍ په مقابل کې لا ځواکمن او پیاوړی شو. هغه که په نظامي ډګر کې و، که په سیاسي ډګر کې او که په مطبوعاتي ډګر کې و، طالب جان لاسته راوړنې لري. طالب جان د نړۍ له ټکنالوژۍ سره لاس او ګریوان د نړۍ ټکنالوژي، ساینس او د سیکس او د ډرګز زامن مات کړل. الحمدلله. د علي قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله تلین هم په دې مناسبت مو غوښتل چې پرون او بله ورځ لایف وکړو. متاسفانه د ځینو ستونزو له امله مو ونه شو کولی چې په هغه هشټاګ کې له خپلو ملګرو سره اشتراک وکړو، خو یوه یادونه کوو چې ای کاش چې یو ورته علي قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر رحمه الله له قبره سر راپورته کړی وای. هغه امریکا چې د پای د لیست د پای خبرې کولې، نن د لیست په پای کې لیدلی وای. هغه امریکا چې د ماتې پیشبیني کړې وه، نن یې مات لیدلی وای. نن د سکاټ میلر خبرې د ده په مخ کې شوې وای چې وای موږ له افغانستان نه ځو. ای کاش ثالث عمره ته ژوندی وای، د امریکایي لښکرو ماتې دې لیدلی وای. هغه نړۍ چې تا یې د ماتې پیشبیني کړې وای، نن د مات او رسوا لیدلی وای. ثالث عمره کاش د یو ور له قبره سر راپورته کړی وای. هغه څوک چې ستا په غېږه کې روزل شوي وو، تا درس ورکړی وو، تا الهام ورکړی وو، تا جرأت ورکړی وو چې له نړۍ سره، له امریکا سره جګړه ناشونې نه ده او موږ خپل مسؤلیت ادا کوو، ولو که هغه په یو لیز د افغانستان کې وي. موږ مسؤل د دې چې جهاد وکړو. نن ستا بچیو، ستا په غېږ کې روزل شوي اتلانو، ستا په غېږ کې با جرأته قمندانانو د نړۍ امپراتوري ماته کړله. ستا هغه خوب رښتیا که چې د نړۍ په باب د لیدلی و. ستا هغه خبرې ټولې رښتیا شولې چې تا ویل امریکا به د لیست پای ته راځي. نن د لیست له پای نه م غورځېدونکی ده. امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې. ای ثالث عمره، ته رښتینی عمر وې، ته رښتینی امیر المؤمنین وې، ته یو رښتینی افغان وې او ته رښتیا هم د دې ملت د دفاع په خاطر د مټې رانغاښتې وې. قرباني دې ورکړه، مسافري دې وکړه، له بچیو نه د بیلتونو او په همغه بیلتون کې د خپل روح رب لا یزال ته وسپاره. ملګرو، تاسو لایف خپرونه شیر کوئ. په دغه باره کې به هم انشاءالله څه خبرې قاري صاحب نه واورو، د سکاټ میلر په باره کې به هم واورو، او د ثالث عمر په باره کې چې کوم کتاب لیکل شوی ده، ټول ورونو نه، ټول افغانانو هیوادوالو نه مو هیله دا ده چې دغه کتاب ترلاسه کړي. په دغه کتاب کې ډېر جالب معلومات دي د علي قدر امیر المؤمنین په باره کې. هغه خلک چې موږ نه د امیر المؤمنین د پلار پوښتنه کوله، هغه یې ورک باله، نن ورته وایو دا کتاب مطالعه کړه. هغه خلک چې امیر المؤمنین تش نوم باله، هغوی ته وایو اوس دا کتاب مطالعه کوي. اگر که کتاب ډېر وروسته چاپ شو، خو په زړه پورې مطالب، جالب معلومات، زړه راښکونکي معلومات لري. ټول افغانانو نه مو هیله دا ده چې د ثالث عمر کتاب ته لاسرسی پیدا کړي او هغه ترلاسه کړي. انشاءالله العزیز په علم کې به مو ډېر زیاتوالی وشي. یقیني چې هغه د وخت امپراتور، یقیني چې هغه ثالث عمر، یقیني چې هغه افغانانو ته د تاریخ داسې باب پرانیزه چې ټول افغانان به په باندې افتخار کوي. زه په دې یقین یم چې هغه خلک چې د ثالث عمر په مقابل کې اسلحه راجګه کړې، هغوی به هم په دې تاریخ باندې افتخار وکړي. او دا خو په شرط درته وایم چې د هغه بچي خو به لازمي په دغه تاریخ باندې چې ملا عمر باب پرانیسته افتخار کوي. نه دا چې افغانان د ټولې نړۍ د مسلمانانو لپاره د افتخار او د عزم یو مینار. الله پاک دې مغفرت نصیب کړي او هغه څه چې مونږ ته پرېښي دي، الله پاک دې مونږ ته افغانانو ته، مسلمانانو ته پرې د عمل کولو توفیق راکړي. هغه دا چې له چا به ویره نه کوو، جرأت به له لاسه نه ورکوو او په هغه رب به توکل کوو چې هر څه یې په لاس کې دي. په یو ماشي باندې خپل دښمنان وژلی شي. نو په همغه رب متوکل ده او انشاءالله العزیز د ثالث عمر لار به تعقیبوو، په همغه مسیر به ځو.
اتفاق اتحاد او ورورګلوي به ساتو. نو نن د سکاټ میلر خبرې د سکاټ میلر خو که تاسو پیژنئ یا په قندار کې چې یوه حمله پې باندې وشو، بیا هغه رازق لغړی مخې ته راغی او مخې ته یې ځان ورخطا کړو. نو بیا هغه سکاټ میلر بچ شو، ځکه هغه ابودجانه سره همدغومره مرمۍ وې چې د ده په ککرۍ ورتشي کړي. و دا راځي نو بس دوی کوشش کوي چې لایف خپرونه ریپورټ کړي. وایم لاس مو خلاص، توره مو ازاده، زمونږ غږ خاموشول دا دی. دا ټرامپ، جو بایډن او دا نور وادي اورېده پکې پاتې راغله. نو تاسو څوک یاستئ چې تاسو به زمونږ غږ خاموشه کوي؟ قاري صاحب محترم، لایف خپرونې ته راځه. د چا خبره لایف خپرونې ته رادریمه. نو تاسو لایف خپرونه شیر کړئ محترمو. شیرینګ مو ډېر کمزوری دی. یاره شاهین صاحب چې دلته لکړه نه وي، دا د ما ملګري دي، ډب مسلمانان دي. ښه لایف شیر کړئ، قربان مو شم. یقین دې وشه په دې د رسنیو په انحصار کې تاسو چې بیا موږ سره لاس نه کوئ، نو دا یقین دې وشه ډېره نازو. نن خو چې کم از کم 10,000 کسان لایف شیر کړي، چې بیخي یې نه شیر کویم. نو لایف ځکه شیر کوي چې د هر تر ټامیانو تر د ټامهوریت تر داویدارانو ورسېږي. نن د هغه د پټخپزې د دویم مرستیال سرور دانش لور په ټویټر باندې پوسټ کړی چې طالبان باید لکه هندوان چې مړي سوځوي، دوی هم باید وسوځول شي. البته په یو توپیر وایي، طالبان باید ژوندي وسوځول شي. زه دې پټخپزو ته وایم، دې جاسوسانو ته وایم، دې چراغکشانو ته چې ګورئ، هغه خوبونه مو نور اوبو ته ووایئ چې تاسو به بیا د کوم افغان پیغلې سینې پرې کوئ. هغه خوبونه مو اوبو ته ووایئ چې تاسو به بیا د کوم افغان په سر میخ ووهئ. هغه خوبونه مو اوبو ته ووایئ چې تاسو به بیا رقص مرده په چا وکئ. د مونږ داسې الحمدلله مدافعین خدای راکړه د طالب په نامه، داسې اتلان خدای راکړه د طالب او د ملا په نامه چې هیڅ چاته د مونږ انتقام نه ده پرېښی. ښه په حوصله باندې، ښه په تدبر باندې الحمدلله د مونږ غچ اخیستی. مونږ یې مثالونه درکولی شو. وروستی مثال د ټق چپه ده، ټق دیدین ټق ده، چی شی ده دا ټق چپه؟ لغمانی دی ولید چې ټق چپه نه یې چی شی جوړ کړ؟ 6 کسه شهیدان کړي وو، مقابل کې له ده سره له 21 مردار کړ، سره یې له میډاله په خاور ورننویسته. نو مونږ چاته خپل انتقام نه پرېږدو، عزیزانو، دوستانو، ورونو. نو د چراغکشو ته وایو چې نور دا خوبونه مه وینئ چې تاسو به طالب په ژوندینې وسوځوئ، افغانانو پیغلو نه به سینې پرې کوئ، رقص مرده او شاشه او یا ضربه او هر کیلومترۍ کې پاټکین خیال است او محال است. او بل خبیث د هر ګویندویانو ته وایو چې ګورئ لږ سر په ګریوان کې کته کوئ، دا خبرې مه کوئ چې طالب سوله نه غواړي او طالب دا نه غواړي او طالب پردی ده و طالب دا ده و ما 10 نفر گیر میکنم 8 تایش پنجابی میباشه او پر پدر تو رحمت و بچه دیوانه. زه دغه خبیثانو ته وایم چې ته طالبان نیسې ژوندي، نو 8 نفر یې پکې پاکستانیان، تا د خپل دښمن په مقابل کې څه وکړه؟ ته چې طالب ته غلام وایې، نو خو دغه غلام سره جګړه پرېږده، له بادار سره شروع که. طالب چې تا ته غلام وایي، د تا له بادار سره خبرې وکړلې، هغه چا سره خبرې کوي چې تی غلام یې، تی مزدور یې، هماغه د تا بادار مات که ته په خپله مات سولې. تم د طالبانو بادارانو سره جګړه وکړه، د طالبانو باداران مات که. زه درته یو طریقه کوم، طالب به په خپله مات سي. که چېرته د تاسو دعیه حق وي، که چېرته رښتیا تاسو په دې یقین نه چې تاسو سره جګړه پنجابیان کوي، خو بیا خو پنجابیانو سره تاسو خو ټیش یو وړوکی بم هم ورخطا نه کړه. دا څه رقم جګړه ده له پنجاب سره چې تاسو یې کوئ؟ غرق او تباسئ. دا اوس منطق ده؟ دا څوک در سره مني؟ او د سی آی او د بلیک واټر جاسوسه چې لاړې لکه د ډمانو غوندې لونګۍ د وهلې وه، هلته موس موس کېدلې او طالبانو ته د پیغورونه ورکوه. سړیه مونږ او تاسو سره معلوم یو،
خو نن هم هغه د درغلي دي چې څه به ورسره کومه معامله به ورسره کوي. نو عزیزانو الله مو ژوندي لره، تاسو خالي لایف شیر کوئ، د دې خلکو ټکول ما ته پرېږدئ. انشاءالله العزیز داسې بڼه کې درته تې وباسم. غږ مې درځي د سی آی ای جاسوسه، د بلیک واټر مزدوره، ټامیانو بابانانکم بابانانک روان ده، بابانانک روان ده او خدای دې دوی په کورونا اخته کی. سکاټ میلر هم مایوسه ده، هم تختی، هم وایي چې زر تر زر اډې پرېږده، هم طالبانو ته وایي چې د وتلو په وخت کې به څه نه راته وایي، ته به وایې د افغانستان د تا د عدیې ده چې څه به نه درته وایي. ولې به نه وایي؟ دغه کې اوبه راوړل ولې به نه وایي؟ تا خو تړون مات که، تا خو سرغړونه وکړله وروره ذاتي، خو چې هر څه کوې نو خو هغه د بي 52 د وړه پکې